السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ډیر زیات ملګری دی باره کې اس ام اس او میسجونه کوي چې مونږ باندې ډیر زیات خلک تعویذونه او جادو کوي. وای ډیر زیات تنګ لته راغلي او ډیر زیات تنګ شوی وته. وای داسې عمل راته وخیا چې الله تعالی مونږه د خراب تعویذونو او د جادو د اثر نه محفوظ وساتي. زمي عزت مندو په دې ویډیو کې ستاسو ته داسې آسان ترين عمل درخایم چې ان شاء الله هر چا ته ورزي وړو کې نه وړو کې ماشوم ته ورزي. خو کدا عمل چره وکړو کنه نو ټول عمر به الله تعالی د تعویذونو او د جادو د اثر نه محفوظ ساتي. ټیک شو؟ نو کم عمل دی په توجه سره دا تاسو اورئ ښا. نو سمې عزت بندو کم انسان چې صرف درو زینو کې بسم الله الرحمن الرحیم وای نو دی به الله تعالی د تعویذونو خطرناک غونډه خطرناک تعویذ نه الله تعالی محفوظ ساتي. خطرناک غونډه خطرناک جادوګر نه به الله تعالی محفوظ ساتي. که جادوګر د دې مخ ته راشي ټول نه سخت جادوګران چې د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې که دغه جادوګرم چره د دې انسان مخ ته بیا رالو او تعویذ په وکړو نو قسم په الله تعالی چې الله تعالی به دا انسان د دې تعویذ او د دې جادو د اثر نه محفوظ ساتي. نو کم کم زایونه د زمین په توجه سره دا تاسو وورئ ښا. ټولونه اول نمبر کوم وخت چې کله انسان دا کپړې بدلی دا لباس بدلی یو لباس وباسي او بل اچي نو کوم وخت چې کله انسان دا کپړې وباسي دا لباس وباسي د لباس وستونه مخکې د لږ شانتي ودرېږي یو لس سکنډه او دخل ته دی ووایي بسم الله الرحمن الرحیم دینه پس بیا کپړې وباسي د لباس ته وباسي. یو دا دویم نمبر چې کله انسان بیت الخلا ته داخليږي غسل خانه وغیرہ ته داخليږي نو غسل خانه یا بیت الخلا ته داخلو دونه د مخ کې لک شانته بهر ودرېږي ول سکنډه او داخل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم دینه پس بیا بیت الخلا یا غسل خانه ته ور داخل شي. دویم دا او دریم نمبر کله چې انسان بهر لار نه کور ته راځي نو چې کله دروازې کې را داخليږي کنه دروازې سره د لک شانتي ودرېږي او داخل ته د بس سره په بسم الله الرحمن الرحیم وای دینه پس بیا کور ته را داخل شي. بس د درو زینو کې چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم وای نو که د جادوګر هغه پلارم راشي کنه ان شاء الله جادو اثر پې نشي کولی. کدی ډیرم زیات جادو په وګي خدا به اثر نه کوي ان شاء الله ښا. نو دا درې زینو دي زمي عزت مندو کوشش کوي دا درو زینو کې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وای کپلو وستلو په وخت کې بیت الخلا یا غسل خانه ته داخله دو په وخت کې او کور ته داخله دو په وخت کې د درو زینو کې بس بسم الله الرحمن الرحیم وای ان شاء الله ټول عمر به مو الله تعالی د تعویذ او د جادو د اثر نه محفوظ ساتي. ټیک شه الله رب العزت مخشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.